لاکهيد مارتين داسې یو شرکت چې له هیڅ چا سره کار نه کوي پرته د امریکا له پوځ او ناسا څخه. ځینې خلک فکر کوي چې لاکهيد مارتين هم لکه مرسیدس بنز یا لکه جنرال موټورز یو شرکت دی، خو باید پوه شئ چې لاکهيد مارتين له دې خبرو ډېر لوی دی. د دې شرکت ارزښت شاوخوا 110 میلیارده ډالر اټکل شوی. 110,000 انجینران او تخنیکران په لاکهيد مارتين شرکت کې کار کوي. سره له دې چې لاکهيد مارتين د پوځ او ناسا پرته بل مشتري نه لري، خو همدغه دوه مشتریان کافي دي. د بیلګې په توګه په 2020 کال کې لاکهيد مارتين شاوخوا 40 میلیارده ډالر د امریکا له حکومت څخه ترلاسه کړي دي. اوس به لږ شاته ولاړ شو چې وګورو دې شرکت څنګه وده کړې او څنګه دې ځای ته رسېدلی. باید 111 کاله شاته ولاړ شو، یعنې 1912 کال ته. په هغه وخت کې دوه ورونه وو چې نومونه مالکولم او آلن لاکهيد وو. دواړه مصریان وو، البته خپله انجینران هم وو، او سره له دې چې ډېرې پیسې نه لرلې، خو د ځان لپاره الوتکه جوړوله. یو پانګوال چې نوم یې ماکس ماملاک وو د دې دوه ورونو له کاره خبر شو او ورغی. په هغه وخت کې الوتکه یو نوی شی و او دې ورونو تازه یوه الوتکه ازمایلې. ماکس ماملاک د هغې الوتکې کتنه وکړه چې دې دوه ورونو جوړه کړې وه او د دوی له تخنیکي وړتیاوو ډېر خوښ شو. له همدې امله یې ورته وویل چې زه چمتو یم ستاسو په کار کې پانګونه وکړم تر څو دا الوتکه عملي شي او یو ښه شی ترې جوړ شي. ماکس ماملاک د دې دوه ورونو شرکت کې $4,000 پانګونه وکړه. هغه وخت $4,000 ډېرې لوړې پیسې وې، یعنې ارزښت یې د نن ورځې شاوخوا $1,25,000 ته رسیږي. دې پیسو د دې دوه ورونو ورکشاپ ښه فعاله کړ او په یو کال کې هغوی د لاکهيد موډل جي الوتکه د لومړۍ الوتنې لپاره چمتو کړه. دې الوتکې ښه الوتنه وکړه او یوه بریالۍ الوتکه ثابته شوه. هغوی دا الوتکه چې په خپل وخت کې یوه پرمختللې الوتکه بلل کېده د کرایې لپاره کېښوده، هغه هم د سان فرانسیسکو په ښار کې. البته داسې نه و چې بل چاته یې ورکړي، بلکې خپله پیلوټي هم کوله. دوی به د یو کس نه $10 یعنې د نن ورځې شاوخوا $300 اخیستل. هغه به یې الوتکې ته خېژاوه او د سان فرانسیسکو ښار شاوخوا به یې ګرځاوه تر څو ټول ښار وګوري. جالبه ده چې پوه شئ په هغه وخت کې کله چې هنري فورد د دې الوتکې کیسه واورېده، ویې ویل که د کالیفورنیا ټولې پیسې هم راکړې زه به په دې الوتکې کې سپور نه شم. د هنري فورد دې خبرې دې الوتکې ته ډېر زیان واړوه او خلک بیا نور په دې الوتکه کې نه سپرېدل. له همدې امله د لاکهيد ورونو پرېکړه وکړه چې له دې الوتکې سره بل کار وکړي. ماکس $4,000 په دې شرکت کې پانګونه کړې وه. کله چې دې الوتکې خپل مشتریان له لاسه ورکړل او ماکس له شرکت څخه زړه سوړ شو او نوره پانګونه یې ونه کړه. دا د لاکهيد ورونو لپاره تر ټولو بده خبره وه، ځکه هغوی پیسې هم نه لرلې چې شرکت مخته یوسي. له همدې امله دوی نورو پانګوالو ته ورغلل. 2 کاله هیڅ چا مثبت ځواب ورنه کړ، خو هغوی لاس وانخیست. هر چاته چې به یې وړاندیز کاوه، تر دې چې بالاخره په 1915 کال کې د پالمایر په نوم یو فرانسوي پانګوال پیدا شو او هغه پرېکړه وکړه چې په دې شرکت کې پانګونه وکړي. لاکهيد ورونه پوه شول چې د سان فرانسیسکو خلک نور له دې الوتکې ویریږي او نه غواړي پکې سپاره شي. له همدې امله د کالیفورنیا جنوب ته ولاړل او د سانتا باربارا په ښار کې میشت شول. هغوی په دې ښار کې یو نوی پروګرام اعلان کړ او تبلیغ یې وکړ چې تاسې کولی شئ په الوتکه کې سپاره شئ. موږ به مو د سان فرانسیسکو د پاسه وګرځوو، ښار به په بشپړ ډول در وښیو او بیرته به مو ځمکې ته راښکته کړو. د سانتا باربارا خلکو دا کار ډېر خوښ کړ. د لاکهيد ورونو الوتکې په 2 میاشتو کې 600 کسان د سان فرانسیسکو په سر وګرځول او بیرته راوستل. لاکهيد ورونه ډېر خوشحاله شول او پیسې هم وګټلې، خو د هغوی هدف دا نه و چې د سورلۍ له وړلو شتمن شي. هغوی غوښتل لږې پیسې برابرې کړي تر څو د هغه پیسو سره چې فرانسوي پانګوال ورکړې وې نورې او غوره الوتکې جوړې کړي. په 1914 کال کې هغوی پرېکړه وکړه چې
داسې الوتکه جوړه کړي چې پر اوبو کینی او له اوبو څخه پورته شي. دا د دې ډول لومړنۍ الوتکه وه. هغوی له ځان سره وویل که موږ داسې یو شی جوړ کړو د امریکا سمندري ځواک به خامخا موږ ته فرمایش راکړي. هغوی دا الوتکه جوړه کړه او ازموینه یې هم وکړه، خو د امریکا سمندري ځواک هیڅ توجه ورته ونه کړه. وخت هم مناسب نه و. لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او امریکا خپلې ډېرې جنګي الوتکې د خرڅلاو لپاره ایښې وې. خلکو جنګي الوتکې په $300 اخیستې، په داسې حال کې چې د لاکهید ورونو یوه الوتکه په $2500 پلورله. بازار ډېر خراب شو. په همدې کلونو کې یو بل امریکایي انجینیر چې ګلین ال مارتین نومېده په خپل کارځای کې الوتکې جوړولې. مارتین شتمن و او هدف یې دا و چې ښې الوتکې جوړې کړي او یوازې پوځ ته وپلوري. هغه ویل غواړم الوتکې دومره ښې جوړه کړم چې پوځ مجبور شي له ما څخه یې واخلي. جالبه ده چې پوه شئ په 1918 کال کې د نړۍ له لومړنیو بم غورځوونکو الوتکو څخه یوه د مارتین لخوا جوړه شوه چې نوم یې MB1 کېښود. دا الوتکه د هغه وخت لپاره دومره لویه وه چې کله یې ازمایښتي الوتنه وکړه ګلین ال مارتین یې ونیوه او ورته یې وویل راشه راته ووایه دا څه شی دی؟ ته د جرمنیانو جاسوس یې؟ دا څه شی دی چې پرې الوتنه کوې؟ هغه هم وویل هیڅ نه، ما یوه الوتکه جوړه کړې ده او ازموینه یې کوم. لاکهید ورونه مو وپېژندل. هغوی د الوتکو انجینرۍ سره مینه لرله او یوازې د دې په لټه کې دي چې پیسې پیدا کړي تر څو لا ښې او ډېرې الوتکې جوړې کړي. له بلې خوا مارتین مو هم وپېژاند. هغه څوک چې کافي پیسې لري او غواړي داسې شیان تولید کړي چې وکولی شي د امریکا پوځ ته وپلوري. هغه ښه پوهېده چې کله پوځ د یو شرکت مشتري شي نو هغه شرکت بیا ډېرې پیسې ګټي. دواړه شرکتونه یو ځای وده کوي او ورو ورو یې پوځ ته هم لږ پلورل پیل کړل. خو دا هغه وخت و چې لوی اقتصادي رکود پیل شو. دې اقتصادي رکود د نړۍ ګڼ د الوتکو جوړوونکي شرکتونه له سخت بحران سره مخ کړل او ډیری یې ورشکست شول. خو دا دوه شرکتونه لاکهید او مارتین پاتې شول. بالاخره له رکوده تیر شول او 1940 کال ته ورسېدل. هغه وخت چې په اروپا کې دوهمه نړیواله جګړه روانه وه او ټول اروپایي هېوادونه د وسلو او تجهیزاتو په لټه کې وو. کله چې په 1940 کال کې امریکا دوهمې نړیوالې جګړې ته داخله شوه، لاکهید له 20 کلونو نه ستړي کېدونکو هڅو وروسته داسې شرکت شو چې د امریکا پوځ ته تجهیزات پلوري. هغوی P-38 او P-80 الوتکې تولید کړې او د امریکا پوځ ته یې ورکړې. دا دواړه په هغه وخت کې ډېرې بریالۍ الوتکې وې. په دې وخت کې مارتین د لاکهید په اندازه بریالی نه و او یوازې د هغه یوه الوتکه ښه وپلورل شوه چې B-26 نومېده. د لاکهید دا دوه الوتکې دومره بریالۍ وې چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لاکهید د امریکا پوځ لپاره د الوتکو لومړی عرضه کوونکی شو. په 1950 کلونو کې لاکهید یو ډېر لوی شرکت شو. هغوی C-130 الوتکه جوړه کړه چې د نړۍ له تر ټولو بریالیو پوځي الوتکو څخه وه. لا هم کار کوي او لا هم تولیدیږي. په 1980 کلونو کې د لاکهید له تر ټولو مشهورو الوتکو څخه یوه SR-7D1 الوتنه وکړه چې یو ډېر خطرناک او پیاوړی ویرونکی و. خو مارتین څه وکړل؟ هغه ورو ورو د مسافر وړونکو الوتکو جوړولو ته ولاړ او غوښتل یې ډېرې غوره مسافر وړونکې الوتکې جوړې کړي. خو د بوینګ په څېر شرکتونو سره سیالي کې بریالی نه شو. کله چې ولیدل د مسافر وړونکو الوتکو کار نه نیسي، د هغو توغندیو او راکټونو جوړولو ته داخل شو چې ناسا ورته اړتیا درلوده او په دې برخه کې بریالی شو. کله چې لاکهید د مارتین بریالیتوب په توغندیو جوړولو کې ولید، هغه هم دې کار ته داخل شو او د سړې جګړې د توغندیو پرزې جوړول یې پیل کړل. دا دواړه شرکتونه ډېره چټکه وده کوي ځکه د امریکا حکومت ان مالي مرسته ورسره کوي تر څو ډېرې څېړنې وکړي او نوي شیان جوړ کړي. خو ناڅاپه شوروي اتحاد ړنګ شو او دا دواړه شرکتونه چې ډېره ګټه د توغندیو او وژونکو وسایلو له تولیده وه یو ډول بیکاره شول. کله چې ولیدل دواړو ته زیان رسیږي، د یو ځای کېدو خبرې پیل کړې. له 3 کلونو وروسته یعنې په 1994 کال کې دا دواړه شرکتونه سره یو ځای شول او لاکهید مارتین یې جوړ کړ. په هغه کال کې دا دواړه شرکتونه یوازې د دې لپاره سره یو ځای شول چې ماتې ونه خوري، نه دا چې کوم انحصار جوړ کړي. خو هر څومره چې وخت تېرېږي، په ځانګړي ډول د امریکا د عراق او افغانستان جګړو له امله دوی لا شتمن کېږي او په یو ډول انحصار بدلیږي. که یو کوچنی شرکت وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، دوی یې له منځه وړي. د لاکهید مارتین د شرکت د سهم بیه د سپتمبر له 11 مخکې شاوخوا $19 وه.
خو له هغه وخته وروسته وده پیل کړه او اوس د دې سهم بیه شاوخوا $415 ته رسېدلې ده. ځکه له سپتمبر 11 وروسته هغه شرکتونه چې پوځي وسایل جوړوي بیرته پیاوړي شول او دا د هغو جګړو له امله و چې رامنځته شوي چې تاسې خپله پوهیږئ د کومو جګړو خبره کوو.